یو سړی و نیک صوفي و د هغه په کلي کې یو ونه وه د هغه اونې به خلکو عبادتونه کول خلک هم قمقل خلک دی نو پخوا دلته م یو سوری ونه وه د مشرانو ته پته ده ماشوم بیا پکې وردننګه په هغه سوري کې په ده سوری شوی دی په هغه سوري کې به وردننګه پورې غاړه بیا وایي سوری جوړ شو هلکه خدای ته وګوره نو اونه خو خشاک دی نو سوځی به نو اونه خو تا نشي جوړولی که نه قمقل خلک یې اونې به خلکو صاحب عبادت کو چا به ورته توره ویزاندول چا به څوک به ترې تاوېدل یو لوی نخره جوړه شوه او قانون دا دی چې زمونږ د خلکو چې څوک یو کار وکړي که نه نو چې بل ورته وګوري چې ده خو دا کار وکړو نو دې کې جوړ څه یو سړي ورسره چې خپه جنګېدلی و ناکړی ټانګ وکړ نو چې بل وکتل نو هغه اوچته کړه نو ټانګ یې ورکړ نو چې بل وکتل نو هغه اوچته نو ټانګ یې ورکړ نو ټانګار شروع شو یا خدای پاک هغې وي که نه د ټانګ کې څه جنت دی لاندې نو پولیس والا راغی دغه لکې هغه خدای ته وګوره څه کوي نو یو کس به څادر راوایي نو غلاف ته به یې ولي داسې غلاف مبارک یې اوچت کړي په دې حج کې داسې ورولي دا زما دا څادر برکت دي نو چې یو شروع وکړي که نه نو شروع شلقه شلقه نو شلقه شلقه چې دې کې خو څه چل دی کار چې کې په سوچ کوه یو سړي به غلطي کړي او په غلطه به یې کوي نو ته به غلطي کې په غلطه به لګې اون عبادت شروع شو طوافونه د ونې شروع شو ګناهونه شروع شو دا شیخ الاسلام چې و نیک سړی صوفي ده وی دا څه مصیبت دی خلک به یې منې کول خلک نه منې کېدل او بیا ښځو ته نه دی خدای ساته یوه ښځه چې وایي که نه چې زه خو یخ خورې هغه ونې له لاړم او ښکل مې کړه او پې مې خوږېدې ټیک ټاک شو بس خو او ښځه خو بیا په کوڅو کې چکر یې لګوي نو چې بلې ته سبا د ښځو هیلې ګوره بس تماشه کوه چې بیا څومره ښځې ورماتي صاحب اون عبادت شروع شو اونه کې کفریات شرکیات شروع شو او نخرې شروع شو دا صوفي خلک منې کوي خلک نه منې کېږي اخره کې تبرګي اوچت کو په دوګۍ کې خو چې زما او دا ونه ووامه چې قصه خلاصه شي بنیاد ډېر را ختمه کوم چې په لاره ته یو سړی وله مخې له ورغی سړی ورته وایي ملګري څه کوې یاره د دې ونې دا خلک عبادتونه کوي یو ترې تاویږي دا ونه ختموم د ویښه یې وامه چې قصه خلاصه شي دا ته پاګلې ونه وې نه خلک د ونه عبادت کوي سجدې ورته کوي ګناه والا عمل کوي وی ګوره ټیک ده چې عبادت هم خلک کوي د ګناه عمل هم کوي خو ګورې اونه کې خیر هم شته که خلک سوري ته هم کښېني میوه هم ترې خلک خوري ګډې چیلې اوښان هم ورته خلک لاندې کښېنوي سملی مسافر هم د سوري لاندې کېږي نو فایدې ورته نه ګورې هغه وایي وروره دا فایدې بېکاره دي لږې دي او تاوان یې ډېر زیات دی نو خلک یې ګمراهان کړل ونه وم بیا ورته څه وایه سړی دیک بخته څوک به راسره جګړه وکړي چې ته په ونه ولې وې جنګ به راسره وکړي هلکه د ګناه کار خلک کوي ته برګې مې په اوږه دی نه پرېږدم دا ونه وام خیر سره او ورته دلیل وایي دیم وایي اخره کې هغه ورته وایي نه دې پرېږدم نه شي والی لاول دې زه نه پرېږدم وایي ته څه وکړې سره په جګړه شو چې په جګړه شو دا صوفي صاحب لګي شو هغه درېمګړی یې اوچت کو یې ځمکې لی راوبراو یو پلسین یې ورې څو ټوپونه ون چې دې خوا شو هغه ورته وایي نه دې پرېږدم خوار شي یو خو مې راوبرولې بیا اوچت که خانګو کې لاس ورکړه بیا راوبراو بیا نه پرېږدي بیا اوچت کو بیا راوبراو سړی ورته ویل لکه تو درېږه زه ټیک ده طاقتمنې خو یو چل درته تا ته زما ته جوړه کړه دا ونه مه وه لاندې خلک سوري ته مسافر کښېني او اونې بوټ د ښه اونه ده ولې وې او داسې وکړه تاله به زه هر سهار یو 10 روپۍ در کوم پلانکي ځای کې به پرته بس ته دغه هغه 10 روپۍ ښځې باندې هم خوراک کوه بچو باندې هم کوه خیراتونه هم کوه صدقې هم کوه او خلکو ته وایه که نه چې د ونې عبادت مه کوئ دا نیکي کوه او هغه 10 روپۍ خو دینار د سرو زرو پونډ تا ته به پې میلاویږي بس هغه نیکي کوه او چې د 10 روپۍ واورېدل که نه نوړی یې لږ غوندې وښویده پیسو ته څوک چې ته ټینګېدی شي زړه یې نرم شو یاره واقعي دا دې مه خو ووایې رښتیا دا ونه ولې وام سوري ته خلک کښېني ګوره بل راوړېده او دا خلک مسافر هم ورته کښېني او میوه هم د پکې زه به ټیک شو 10 روپۍ به کم دی پلانکي ځای کې به پرته
سهار چې پاسېد وې کتل اشرفی پرته وه، بلو چې بیا پاسېد هغه ځای له اشرفی پرته وه، بلو بیا پاسې ځای له اشرفی په سړی سور کې دی. بس ښه دی موږ څه کوو پهونه، خلک عبادتونه کوي، خدای دې ټول سره دوزخ ته بوځي. موږ ته شی میلاویږي، روپۍ میلاوي، موږ بس دغه څه کوو، نصیحت به کوو خلکو ته که نه. بله چې وکتل چې ځای له ورغې خښ ته یې اوچته کړه اشرفی نشته، هلکه اشرفی خو بند دی. بل ساره وکتل اشرفی بیا نشته، چې نشته کور ته لاړو تبرګې یې په اوږه کړ. ونه وام چې راغی هغه سړی ورته بیا ولاړو، څه کې وی به دا ونه وام نه پرېږدم، نه شي والی وی خوارشه خوارشه بروز مې سوپړه قوالې وې او را برولې مې وې خوارشه بس په جګړو چې په جګړه شو هغه سړی لګي شو او څو پیسې به اوچت کړو ځمکې لی راوبرو. نو ته هم نه شي والی ورته وی وامه دی بیا ته بیا اوچت کړ، بیا دې خانګو کې لاس ورکړ او را ویبرو، بیا راوبرو. دی ورته ودرېدی دی لکه ونه به سره دی غوړ خپل کار به کوي. خو دا راته ووایه چې بل اوس خو ستا لکه بادیوه وې چې به مې اوچت کړې او به مې راوبرولې سپک وې. دنه خو خوار شي دنه بشیر جان جوړ شوی دی، لوی غر دنه جوړ دی. زه دې ماله دې اور مې اګمات کړ، برباد دې کړم. او ته وی دې انسان نیم شیطان یم، ښه شیطان یم. بل اوس چې ته روان وې نو خدای له روان وې، کار دې الله دپاره، نو زه ستا مقابله کې نشم ټینګېدی. او نن چې روان یې خدای له نه روان، اشرفی بنده شوې ده، هغې له روان یې، نو د خدای مدد نن تا سره نشته، بل د خدای مدد د سره. زما په دې خبره پوه شوې. او واقعه داسې وه چې یو سړی و نوم یې نه دی معلوم، بعضې علماو یې څه نوم لیکلی دی خو هغه درنه خبره نه ده، مضبوطه نه ده. دا هغې سړي یو ښځې سره مینه وه او د هغه ښځې نوم هم نه دی معلوم. کتابونو کې د هغې قوي او درنه خبره کې نوم نشته. ام قیس ورته وایي، د قیس مور. اوس د قیس مور څوک ده؟ د قیس مور د کم کلي ده، د کم قوم ده، د کمې قبیلې ده، د خاوند یې څه نوم دی، د پلار یې څه نوم دی، بلکل د دې پته نشته. بعضې حضرات اوس پکې څه لیکل کړي دي خو هغه درنې خبرې نه دي، مضبوطې نه دي. د سړي نوم نه دی معلوم او د ښځې ولې کار ټیک نه دی شوی. نو صحابو کې دا خوی و چې هغې به د چا پرده نه اخېسته، هغې به که چا نه غلط کار وشو، غلط عمل به وشو، به پټ ساته او که ښکاره کو به نو سړی به نه یادو، هغې به په مسلمان پرده اچوله. او نبی علیه السلام په خپل هم فرمایي من ستر علی مسلمن، که چا په یو مسلمان پرده واچوله ستر الله علیه یوم القیامه، الله پاک به د قیامت پر ورځ به د پرده واچوي. مونږ وایو که نه یا الله د قیامت پر ورځ هم د رسوایۍ نه وساتئ، دا مونږ وایو. لکه د دنیا رسوایي د تیره به شي خو د آخرت رسوایي ډېره خطرناکه ده. او بلکې د مسلمان دعا کې دا دعا کوئ، تاسو هم کوئ چې یا الله د دنیا او د آخرت د رسوایۍ نه وساتئ. د دنیا کمه ده او د آخرت ډېره زیاته ده. نو چې څوک د مسلمان په دنیا کې رسوایي ونه کړي، بېعزتي ونه کړي او په مسلمان د پرده واچوله، نو نبی علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به په ده د پرده واچو. د خدای ډېره لویه پرده ده. بیا د خدای پرده دا ده چې د دې به شرموم نه. دې سړی هلته په څه شرمېږي؟ په ګناه. هلته الله دا پیغور چاله نه ورکوي چې ته د پلانکي ولې زوی وې، ته د دې قوم ولې وې، ته ښکلې ولې نه وې، تا سره مال ولې نو، ستا کور ولې نو، ستا سترګه ولې ړنده وه، ستا خپه ولې ګوډه وه. دا پیغور نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ ځکه بنده وایي الله خو تا کړي دي. دا تور ولې وې؟ الله خو تا پیدا کړی. دا ګوډ ولې وې؟ نو الله تا خپه ماته کړې ده. دا ړون ولې وې؟ الله خو تا ړون کړی من. دا د پلانکي زوی ولې دی، پلار دی فلانکې ولې دی، فلانکې قوم، الله خو تا داسې پیدا کړی. نو دا پیغورونه الله نه ورکوي. په دې خدای څوک نه رسوا کوي. الله هلته په څه سړی رسوا کوي؟ ګناه دې ولې کړې ده، زما خلاف دې ولې کړې دی، زما دشمني دې ولې کړې ده، زه دې ولې خفه کړې یم. دا دې باندې الله سړي ته پیغور ورکوي. ما مال درکړه، ما ښکلی شکل درکړه، ما مسلماني درکړه، ما هلکې درته ایمان واچو، ما بچي درکړل، ما عزت درکړه، او دا موږ له الحمدلله خدای را کړي دي. د دې باوجود تا زه ولې خفه کړې یم؟ په ګناه به زه خفه کېدم په دنیا کې، تا ولې ګناه کوله؟ زه دې ولې خفه کړې یم؟ نو اتلس شلې زره قامه پښتانه وایي په هغه لوی میدان کې
به الله سړی رسوا کي. نو چې څوک په مسلمان پرده واچوي نو خدای به دا پې غرونه هلته نه ورکوي. دا که وړه خبره ده که لویه خبره ده؟ دا ډېره لویه خبره ده. دا پیغور به نه ورکوي الله، پرده به واچوي. دویمه بې پردګي څه ده؟ دویمه دا ده چې جامې ته وباسي او بربنډې کړي او دوزخ ته یې ور واچوي. دویمه بې پردګي دا ده، جامې ته وباسي بربنډې کړي او دوزخ ته ور واچوي. نو چې دلته یې په مسلمان پرده واچوله نو هلته به د باندې خدای پرده واچوي، بربنډۍ به دی نه، جامې به نه هلته نه وباسي، دوزخ ته به دې خدای نه غورځوي. دوزخ هم رسوایي ده. فرشتې به دې نه ډبوي، هغوی به دې په کوتکونو نه وایي، دا هم رسوایي ده، نه به یې رسوا کوي. نو دا ډېره لویه خبره شوه. نو د مسلمان صفت دا دی چې دنیا کې به مسلمان پرده واچوي، مسلمان به نه رسوا کوي. او که د ده نه یو غلطي وشه بس سر پې کېده، کټوی باندې سر کېده، بس برغولې پې د پاسه نسکور کا، مخ مسلمان د رسوا کوه ما، د مسلمان بېعزتي مه کوه، مسلمان مه شرموه. نو د قیامت ورځ به خدای تا نه شرموي. ګوره د صحابو دا صفت، نو دې سړي غلط کار کړی دی، یو غلط کار دی شوی دی، نو نوم صحابو نه دی اخیستی، نوم نه دی اخیستی چې دې رسوا نه شي، دې ونه شرمېږي. بس دومره وایي مهاجر ام قیس، هغه انسان چې ام قیس سره یې مینه وه هغې دپاره هجرت کړی دی، نوم نه دی معلوم. او چونکې ښځې ته هم یو پوټې غوندې داغ لګي نو د ښځې نوم یې هم نه دی ښولی چې ښځه څوک ده. خو واقع داسې وه چې دا سړی د دې ام قیس د قیس د مور سره د ده مینه وه، محبت و. نو د هغې د نکاح دپاره یې د مکې نه مدینې ته هجرت و. دې ښځې سره مینه ده، دې سره زه واده کول غواړم، اوس چې واده کوم خو هغه ما له مکې ته نه راځي، راشه زه به د مکې نه ورپسې مدینې ته لاړ شم. هجرت غوندې لوی عمل یې وکړو. اوهو هجرت ډېر لوی عمل دی. هجرت ولې لوی عمل دی؟ پلار پرېښودل، زوی پرېښودل، قوم پرېښودل، ځمکه پرېښودل، آباد کور کوټې پرېښودل، هغه کوڅې چې سړي پکې خړپوسې کړي قسم دې سړي ته ډېر یادېږي، هغه خړپوس والا کوڅې پرېښودل، قبیله پرېښودل، یاران او دوستان پرېښودل. دا ډېر ګران کار دی. ځمکه هم پاتې شوه، جایداد هم پاتې شو، قوم قبیله رونه تربوران دا ټول هر څه پاتې شو، ماماګان هر څه پاتې کېدل. ډېر ګران کار دی. بیا هجرت والا سفر څونه ګران دی. د مکې نه مدینې منورې پورې 400 د پاسه کیلومیټر مزل دی، 480 دی که 460 کیلومیټر مزل، 450 کیلومیټر مزل کوه. او دا 450 کیلومیټر مزل څنګه دی؟ د مکې ګرمي ډېره خطرناکه ده، بل شان ګرمي ده، بل شان. او په دې لاره اونه نشته چې دې لاندې کښېني، په دې لاره بوټي واړه واړه بوټي دي، هغه سورې نه کوي. دته د کیکر یو بوټي نیم به پکې راشي، یعنې پوټینې پوټینې بوټي دي، سورې نشته. په دې لاره باندې اوبه نشته، او که د دریاب په غاړه دی اوبه ترخې دي، مالګېجنې دي، او لاره هم اوږدېږي که د دریاب په غاړه دی. او که په نورو لارو دی نو سخت کاڼي دي، شګې دي، او بره نه نیزوان نوره دی. او په څه به دی؟ نه ریلګاډی شته، نه موټر شته، نه ریلګاډی شته، نه موټر شته، نه چینګچي شته، نه موټرسایکل شته. څه دي؟ یا به پیاده دی، یا به په اس دی، یا به په اوښ دی. پیاده تللی مشکل دی، ګران دی. اوبه هم نه وې په لاره، دشت و بیابان. خدایا چې څومره په تکلیف په دې مدینې ته رسېدلې، زما ټوټې خوږېږي، هغه ته به څومره تکلیف پاو. نو د هجرت څومره سخت سفر، څومره ګران سفر. د دې وجې نه په قرآن حکیم کې او بالخصوص د مدینې منورې د هجرت ځان له فضایل دي. نو دې سړي هجرت وکړو، د دومره سخت سفر یې وکړو او مدینې منورې ته لاړ. هلته نبي علیه السلام ته یو صحابي راغی، غوږ کې پټې ورته وویې الله رسوله فلانکي خو ښځې له هجرت کړی دی. ګورې خدای دپاره یې نه دی کړی، دې دپاره یې وکړه چې دا ښځې خوښه ده، هغې ښځې د نکاح دپاره هجرت وکړو. وی ښه ښځې دپاره یې وکړو. ګوره اول نمبر نیت خراب شو. اگر چې ښځې له هجرت وکړو نو پکې منځ کې به نبي علیه السلام ملاقات راشي، ابا مو ویني، لیکن اول نیت د ښځې دپاره دی. فوراً حضور پاک په دا منبر د پاسه کېناست او صحابه یې راغونډ کړل او یو اعلان یې ورته وکړو، انما الاعمال بالنیات. د عمل د ثواب تعلق ګورې د نیت سره دی. که نیت دی خو عمل به ثواب به ملاویږي،
نیت ته خنو ثواب نه ملاویږي. او بیا څه وایي انما لکل امرئ ما نوی چې کوم سړي څه قسمه نیت وکړه هغه به د هغې ثواب ملاویږي. بیا وایي فمن کانت هجرته الی الله ورسوله که چا د خدای د رضا دپاره د رسول د خوشحالولو دپاره هجرت وکړو فهجرته الی الله ورسوله د هجرت د خدای او د رسول په نس قبول دی. او من کانت هجرته الی دنیا یصیبها هجرت یې دې دپاره وکړه چې دنیا وګټم. زه مدینې ته غنیمت به راکوي صحابه پیسې به راکوي خیرات به راکوي زکات به راکوي. او امرأتی یتزوجها یا ینکحها یا دې له هجرت کوم چې ښځه په نکاح والم لکه دغې سړي چې وکړه فهجرته الی ما هاجر الیه هجرت مردود ثواب نشته. څومره ګران عمل د مکې نه مدینې پورې چې په دې عمل کې د رسول الله مبارک لیدل هم راځي خو نیت د ښځې دپاره وی ثواب لړ ختم هجرت دې وکړه 2 پیسې ثواب دې ونه شو. ولې نیت د الله دپاره نه دی نیت د ښځې دپاره دی. نو عمل چې کوو نیت به چا دپاره کوو چا دپاره چا دپاره الله دپاره بس الله به خوشحاله. نور به سړی چې می خالي څه ډالي پای دپاره سوټي پکې راځي سپیا کې پکې خپله راځي ډیران پکې په خپله راځي دا نورې قصې پکې په خپله راځي شملیم پکې راځي خو په خپله پکې راځي. خو که چا د دې وایي چې کاکاجي میخه دې واخېسته څه دپاره هغه وایي یاره سپیا کوله مې واخېسته نو ته ډېر بېوقوف یې ډېر بېوقوف یې. کاکاجي میخه دې واخېسته او څه دپاره یاره پټې مې دی چې لږ ډیران پې زیات شي کاکاجي ډېر بېوقوف یې. او بل نه تپوس وکړه میخه دې واخېسته او څه دپاره پیو دپاره د هوښیار دی. ښه شی یادوه ښه شی الله دی ښه شی د الله رضا ده. بس دې کې دویمه خبره نشته. اوس نتیجه به سي الله دپاره دې عمل وکړو نتیجه به سي او د الله دپاره دې ونه کړو د هغې به نتیجه سي. الله دپاره دې عمل وکړو نو الله به دنیا کې مدد کوي اخر کې به هم کوي. او که د الله دپاره دې نه دی کړی او د بل چا دپاره دې کړي نو دنیا کې هم د الله مدد نشته او اخر کې هم نشته.